د وینې کمې راغلې وو ما خپل ملګرو سره هم خبره شیر کړه په ګروپونو کې مې هم شیر کړه هفتې راسې لکه تقریبا لګیا یم خو ما ته وینه میلاو نه شوه او ما ته به ډېر سخت تکلیف دا و چې کم از کم د واش نه وروستو ما دوه درې شپې بالکل په ناسته تېرولې خوب مو بنه او وینه هم نه میلاوېدله نو موږ دې کس سره رابطه وکړله نو دا اوس نوی یو تنظیم شروع کړی دی د وینې دپاره نو هغې کې موږ ته وینه ډېره په اسانه باندې میلاو شوله. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو امتیاز کمر ما ملګرو د الله تعالی په فضل او کرم سره الکمر بلډ ډونیشن ټرست اینڈ تیلیسیمیا سنټر چې کوم تحصیلي رزلټ کرنل شیر کلی کې دی کار شروع شوی دی یو مریض سره موجود ما پیسې و خپل تعارف او خپل مسله د مینوالو ته لږ بیان کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسد الله دی شوی کلی سره تعلق ساتم زما د 3 کالو نه تقریبا ګردې خرابې شوې دي واش کومه نو ما ته په میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې وینې کمې راځي نو اوس د وینې کمې راغلې وو ما خپل ملګرو سره هم خبره شیر کړه په ګروپونو کې مې هم شیر کړه هفتې راسې لکه تقریبا لګیا یم خو ما ته وینه میلاو نه شوه او ما ته به ډېر سخت تکلیف دا و چې کم از کم د واش نه وروستو ما دوه درې شپې بالکل په ناسته تېرولې خوب مو بنه او وینه هم نه میلاوېدله نو موږ دې د سره رابطه وکړله نو دا اوس نوی یو تنظیم شروع کړی دی د وینې دپاره نو هغې کې موږ ته وینه ډېره په اسانه باندې میلاو شوله نو ټولو ملګرو ته خواست دی عام کسانو ته پته نه لګي خو مریض ته چې څومره تکلیف دی زما غوندې نور څومره مریضان دي د ډایلیسس ده نو هغې ته چې کوم تکلیف راځي د وینې د لاسه نو ډېر زیات نو عامو خلکو ته خو ډېره پته نه لګي خو د ملګرو ته دا درخواست دی چې کوم مشران یې څو ته نور وس نه رسي نو دعاګانو درخواست دی او کوم چې نوجوان طبقه ده نو کم از کم چې دې سره منډه تړلو وخی ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم دی بلال احمد او د شوی کلی اوسیدونکي یم دا مخکې چې تاسو سره مریض خبرې وکړې دا زموږ ورور دی زمانه مشر دی او دی علم هم کو خو بیا دې ته دا مسله هغه راغله څنګه چې تاسو ته هغې تفصیلي خبره هغه وکړله تاسو خو موږ ډېره شکریه ادا کوو څنګه چې تاسو ته وینه په اسانه میلاویږي او که نه زموږ خو تقریبا دا 2 کالو شو چې زموږ دا مریض زما دا ورور وینه خیجي نو زموږ په محله کې او نږدې کلي کې چې څومره ملګري وو تعلقدار وو نو هغې خو موږ له 1 ځل 2 ځله 3 ځله وینه هغه راکړله څنګه چې تاسو ته مخکې دې ووي دا یو هفته موږ د دې وینې پسې ډېر هغه وګرځېدو نو کله داسې شي چې ایمرجنسي وي ضرورت وي نو که تاله یو ملګري وینه درکوي مو خو چې د هغې ټسټونه کېږي کله ګروپ برابر وي او نه وي موږ خو ستاسو د دې پروګرام نه خبر شو چې دا یو ډېر ښکلی پروګرام او یو ډېر ښکلی سوچ او فکر تاسو هغه راوچت کړی دی او موږ په دې نږدې علاقه کې که وګورو د نږدې علاقو کې داسې څوک هغه نشته دی دا یو تاسو ډېر ښه پروګرام هغه شروع کړی دی تاسو له دې الله په دې باندې اجر عظیم هغه درکړي زه د خپل طرف نه د ټولو مسلمانانو ته دا یو پیغام ورکوم خصوصا نوجوانان طبقه چې هغې ته الله یو روغ صحت هغه ورکړي نو پکار دی چې موږ او تاسو په دې خپل روغ صحت کې نور مسلمانانو سره یو قسم مرسته او تعاون هغه وکړو زه خپل عالم یم یو 2 خبرې به صرف دا وکم قرآن مجید په سورة المائده کې 8 پاره کې الله فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وی چې یو مسلمان هغه را ژوندې کول مطلب دا دی هغه سره مالی تعاون وکړو یا هغه لا وینه هغه ورکړله یا نور قسم تعاون نو قرآن کې الله فرمایي دومره اجر او ثواب دی چې فکأنما احیا الناس جميعا ته به وایې ګنې د دا ټول خلک هغه را ژوندي کړل نو موږ او تاسو خصوصا هغه طبقه چې هغه نوجوانان دي
نو چې مونږ او تاسو د هغه ګروپونو سره او د هغه تنظیمونو مسلمانانو سره چې هغه زمونږ د هغه مریضانو په بابت کې هغه را پاسېدلی د هغې څومره سهولیات دي کو د وینې ضرورت دی یا نور چې څومره دي نو په کار دی چې مونږ او تاسو د هغې سره مرسته او تعاون هغه وکړو. مونږ د امتیاز صاحب او د دې د نورو ټولو ملګرو ډېره شکریه ادا کوو. جزاک الله.